د کورنیو چارو وزارت له لوري د ټولو ولایتونو د امنیه قومندانیو او والیانو د ویندویانو د ظرفیت لوړونې په موخه پیل شوی 15 ورځنی سیمینار نن د دغه وزارت د سرپرست او یو شمېر نورو دولتي مسؤلینو په ګډون د یوې غونډې په ترڅ کې پای ته ورسید. د یاد وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی په دغه غونډه کې وویل حکومتي ویندویان هڅه کوي چې له ټولو دولتي او خصوصي رسنیو سره ښه همغږي ولري او اړوند معلومات پر وخت ورسره شریک کړي او خصوصي رسنۍ هم باید هڅه وکړي چې د چا تر تاثیر لاندې رانشي او د هیواد واقعي انځور او روان حقایق خلکو ته وړاندې کړي. نوموړي زیاته کړه چې د اسلامي امارت ټول ویندویان باید ملي او ټولنیز فکر ولري، اختلافي مسایل مطرح نه کړي او افغان ولس د یووالي او مثبت اصلاح لپاره هڅې وکړي او همدا د دوی مسؤلیت دی. حقانی همدارنګه وویل چې د ولایتي او مرکزي ویندویانو ترمنځ ښه همغږي به په رسنیز ډګر کې د اسلامي امارت لاسته راوړنې او پرمختګونه لا ښه وځلوي او ټول حکومتي ویندویان باید هڅه وکړي چې پر حقایقو ولاړ او پر وخت معلومات له رسنیو سره شریک کړي. ویاند باید ډېر د دقت نه کار واخلي. هر راپور چې ورته راځي د دومره تحقیق او تبیین وکړي چې صدق او کذب یې چې کوم دی یې هغې دپاره د خپل راپور په صادقانه ډول باندې په رښتیني ډول باندې ترتیب کړي، ډېره مبالغه نه وي پکې، اصل انځور او مقصد پکې وي، د خپل مشخص مسؤلیت سره په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري وویل چې د حکومت ویندویان باید هڅه وکړي له رسنیو سره پر وخت اړوند معلومات شریک کړي ترڅو په دې برخه کې شته شکایتونه پای ته ورسیږي. شکر دی الله تعالی ادا کوو، خو خدای دې وکړي چې هغه قلم چې موږ 20 کاله پخوا چلولو، هغه ژبه چې موږ 20 کاله پخوا چلولې، هغه بیا هم د اسلام د وطن په دفاع او د ولس په خدمت کې الله تعالی موږ ته استخدام کړي، موږ ته الله تعالی د هغې توفیق راکړي. په همدې حال کې د اسلامي امارت یو شمېر ویندویان چې له ولایتونو څخه د یاد سیمینار په موخه کابل ته راغلي د دغه سیمینار څخه د خوښۍ څرګندولو ترڅنګ وایي چې په دې سره به د رسنیو او ویندویانو ترمنځ لا ښه همغږي رامنځته شي. نو په دې کې موږ د راپور جوړونې همداراز د کامرمینې یعنې د عکاسي په برخه کې د ویډیویي جوړونې په برخه کې له رسنیو یا له خبرنګارانو سره د حقیقي همغږي په برخه کې همداراز د تخنیکي او مسلکي په برخه کې موږ ته هغه څه په لاره چول سوی ول او موږ زده کړل چې هغه زموږ لپاره په اوس وخت کې اړین او ضرور و. دغه ډیر تاثیرګذار او هغه مسلکي څه چې موږ ورته په خپل کاري چاپیریال کې ضرورت درلود الحمدلله هغه مشکلات هم حل شول. د یادونې وړ ده چې د اسلامي امارت د ولایتي ویندویانو د ظرفیت لوړونې په موخه دغه سیمینار په داسې حال کې پای ته ورسید چې تر دې وړاندې د اطلاعات او کلتور وزارت اړوند د باختر اژانس ولایتي خبریالانو ته هم ورته سیمینار په لاره اچول شوی و.